نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغی درې اهم ترین کارونه کړو نبی علیه الصلوۃ والسلام او دا د هر هغه انسان لپاره دا کارونه ضروري دي چې د هغه منزل هغه ډیر یو د اهمیت حامل دی چې داسې منزل ته ځان رسول غواړي چې هغه منزل هغه په ټوله دنیا باندې هغه مقصدي خبره دا خبره شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتګ مقصد دا ځان سره یاد ساته چې هغه دا چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله فرمایي ما پیغمبر د دې لپاره را لېږلی دی او قرآن مې ولا ورکړی دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین اسلام او د قرآن دا قانون راولي او د تمامو ادیانو د قوانینو د پاسه وي. غلبه د دین اسلام دا مقصد د پیغمبر د راتګ، غلبه د دین اسلام دا مقصد دی د پیغمبر د راتګ. صحیح ده؟ دا ډېر د اعتراضاتو هغه دفعه مې وکړه. وروسته به په سورة انفال باندې اعتراض راځي، نو دا خبره همیشه ځان سره په سورة انفال کې یاد ساتئ چې نبي علیه الصلاۃ والسلام په قافله ولې ورغلی و، نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک جنګ ولې کړی و، نبي علیه الصلاۃ والسلام دا اقدام ولې کوو. د دې تمام سوالونو هغه جواب مې سټارټ کې درو. اصل مقصد د پیغمبر د راتګ دا دی چې دین اسلام به غالب وي په ټولو ادیانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې اهم ترین کار کړو کله چې مدینه منورې ته راغی. لومبی کار دا وکړو ځان له هډ کوارټر کولاو کول مسجد نبوي، مسجد نبوي کولاو او د مسجد نبوي تعمیر مکمل کو څونه ضرورت په هغه وخت کې بس هغه مکمل. نبی رسول الله په خپل خدمت کې لګیا دی پاره. دا ما ته دا خبره کېته او زه تکل زی کنه التباول ځان لسګوري زی بګول هډ افیس پکله هډ کوارټر پکله از یو ځای وي چې هغه مرکزي ځای استا دا هغه ځای نه خپل ټول هغه ریاست او خپل ټوله علاقه دا ټول سیمه ته کنټرول کې دا ځای نه بس تاسو مسجد نبوي دا نبی رسول الله